أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ګرانو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسماء الحسنا د سلسله یو نوی نوم سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دوستانو نن به تاسو ته زه د الله کریم د پاک نوم البارئ فضایل برکات د هغې وظایف بیانوم. خو د ټول نه وړاندې تاسو ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ زموږ چینل زمر ټي وي سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ، زموږ سره اوسیږئ. دوستانو د الله کریم په یو کم سل نومونو کې یو نوم چې دی هغه البارئ دی. د البارئ مطلب معنا دا ده ساه اچول والا، اردو کې ورته وایي جان ډالنے والا. دوستانو دې په فضایلو کې راځي کچرتا یو شنډې ښځه چې اولاد یې نه کېږي او هغه غواړي چې ماله الله اولاد راکړي، نو هغه و روژې دې ونیسي او په اوبو باندې روژه ماته کړي او د هغې نه پس دې 21 ځل البارئ المصور ووایي. ان شاء الله العزیز الله به حمل وکړي او نارینه اولاد به ورته الله په نصیب کړي. دوستانو د دې وظیفې یو ډېر غټ کمال دام دی که کوم ډاکټران دي یا حکیمان دي چې هغه د خلکو علاج کوي او هغوی د زما آواز اوري، نو هغه که غواړي چې زما په لاس کې شفایي، ځکه چې په لاس کې شفا پریوزي د هغه به مریضان بیا ډېر هغه له راځي او خلک به ورسره ډېر رابطه کوي. نو طبیب ډاکټر حکیم که دا اسم د یا بارئ همیشه وایي، الله رب العزت به د هغه په لاس کې شفا واچوي. او دوستانو دغه رنګې د یا بارئ په فضایلو کې دام راغلی دي چې روزانه 100 ځل ویلو سره الله رب العزت به دا جنت الفردوس ته بوزي. او دغه رنګې دوستانو که څوک غواړي چې زما هر د زړه هر مراد پوره شي، نو روزانه 240 ځل د دا وایي، الله رب العزت به د ده چې کوم دی ټول د زړه مرادونه پوره کوي. او څوک چې روزانه 100 ځل 2 ورځو پورې د دې اسم مبارکه ذکر کوي، الله رب العزت به دا د ټولو مرضونو نه او د آفتونو نه دته الله شفا ورکړي او دته به سلامتي وي ان شاء الله العزیز. دوستانو د بل اسم مبارکه سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. د بل ویډیو پورې خپل رور مولانا احسان الله د اجازت ورکوي. د الله په امان.